دا په هلمند کې د سکون راډیو له لوري د کال د غوره ترانه ویونکو په پار جوړ سوي مراسم دي. هلمند کې د سکون راډیو په نوښت او هڅو راپیل سوو سیالیو مراسم د یادې راډیو په انګړ کې د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې ولمانځل سول. په دې مراسمو کې د دولتي ادارو استازو او د رسنیو مسؤلینو ګډون کړی و چې پر مهال یې د کال 4 غوره ترانه ویونکي د دې ولایت اوسېدونکو ته ور وپېژندل سول. د روژې میاشتې په مناسبت د نعت ویونکو ترمنځ دغه سیالي د سکون راډیو په هڅو پر لاره اچول سوې وه چې د سیالیو لپاره د مرکز او بېلابېلو ولسوالیو سلګونه نعت ویونکو نوملیکنې کړې وې او تر څو پړاوونو وروسته د کال 4 غوره نعتخوانان ټولنې او خلکو ته ور وپېژندل سول. د سکون رسنیز ګروپ د مسؤلینو په خبره چې یاده پروسه د هلمند میشتو نعت ویونکو د هڅونې ملاتړ او د دې هنر سره د هغوی د لابلتیا او نوي مهارتونو د ارزولو په مخه راپیل کړې. د دوی په خبره چې نعت ویونکو دې پروسې ته د روژې میاشتې تر رسېدو یوه میاشت وړاندې نوملیکنه کیږي او هر کال ورته د مرکز لښکرګاه ښار سربیره د بېلابېلو ولسوالیو او سیمو سلګونه تنه نعت ویونکي په ډېره لیوالتیا سره نوملیکنه کوي. ځینو ملګرو ویل دا څه ګټه کوي، دا څه معنی لري، نعتخوانان دي او سیالي ده او تاسې هېڅ یو نوښت نه دی. نو هغه ته ما ویل چې زموږ فرهنګ دی، دا زموږ نعت ویل زموږ نبوي ارزښتونه موږ ته رایادوي، دا زموږ په دین پورې تړلې خبرې دي، دا زموږ په ارزښتو پورې تړلې خبرې دي. نو ځکه دا مهمه ده. یوازې دا نه حتما به په دې کې داسې نعتخوانان وو په 253 کې چې بیخي ظرفیت به ټیټ و، هېڅ خبره نشته. دوی باید جوړ سي، پر دوی باید کار وسي، وهڅول سي تر څو راتلونکي کلونه یې په غږونو کې تغیر راسي او د نعتخوانۍ دا بهیر همداسې ځلانده وسي. ورته مهال بیا د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو د یادې پروسې په ترسره کېدو سره خوښي وښوده او دې برخه کې د سکون راډیو هڅې او زیار د ستاینې وړ وبللې. دوی وویل چې راتلونکي کې به د نعت ویونکو د هڅونې او پرمختګ په برخو کې د سکون راډیو سره خپلې همکارۍ ته لا نور هم دوام ورکړي. تاسو ټولو ته زه اطمینان درکوم که چیرې ملت او نظام سره یو وي، لاسونه سره ورکړي، بیا زموږ او ستاسې ازلي دښمنان یا په هغه هیواد کې هغه مخصوصي کړي چې غواړي په افغانستان کې ناامني راولي، هغه بیا کامیابۍ ته نشي رسېدلی. تاسو ته معلومه ده دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو په انتقامي برایمنو و هدفمندو عملیاتو کې پر ذکر شباندې لسګونه پوستې د پاکستاني پوځي رژیم له منځه یوړې. دغه راز د هلمند امنیه قومندانۍ او د ژورنالیستانو د اتحادیې مسؤلینو وویل چې دا ډول سیالي د نعت ویونکو پر مسلکي توب باندې مثبت اغیز کوي او د هنر سره د هغوی لیوالتیا او مینه لا هم نوره زیاتوي. دوی هم د وینا پر مهال د سکون راډیو دا نوښت او ابتکار وستایه او د خپل اړخه د همکارۍ ژمنې وکړې. د سکون راډیو له ټولو ملګرو خصوصا له ښاغلي نصرت صاحب څخه د هلمند د ټولو رسنیو د مسؤلینو څخه ډېره مننه. موږ د تېرو څو کالو راهیسې کله چې د افغانستان اسلامي امارت مبینه فتح راغلی ده، خوشبختانه د هلمند د رسنیو له ملګرو سره له نږدې پاته یو، د ټولو سره مو نږدې ملګري ده او کله چې دوی غږ راباندې کړی دی خپل تر اوسه مو انشاءالله ځان ورته حاضر کړی دی. نو د دوی دغه نوښتونه ستایو او پاینده کې د هلمند امنیه قومندانۍ له ادرسه د دوی ټولو سره تر څنګ ولاړ یو. که رسنۍ نه وي شعر او شاعري هم نیمګړې ده، ځکه چې شعر او شاعر نور هیڅ هم نه لري، یوازې اواز دی چې د یو رسنۍ د لارې انعکاس ورکوي، تر نورو خلکو پورې رسوي او د ټولنې ناخوالې د قلم په څوکه پر کاغذ باندې انځوروي او بیا د شعر په ژبه ټولنې ته رسوي، بیا مسؤلین هغوی ته رسیدنه کوي. نو موږ هر کله په هر ځای کې لیکوالانو ته غیږ خلاصه ده. ځینې خلک وایي څوک پیسې ګټي څوک کیسې ګټي، دغه کیسې دغه د قلم خاوندان دي چې کیسې ګټي.
د دې سیالیو د سږکال ګټونکي او غوره ترانه ویونکو د سکون راډیو سره د خبرو پر مهال خوښي وښودل او دا ډول پروسې د ادب او نطخوانۍ د پرمختګ برخه کې مهمې وبللې. ماته دا ډیره جالبه او ډیره په زړه پورې وه دا پروسه، ځکه چې دا ډیره شفافه او په دې کې په یوه وای فای باندې که 100 ټلیفونان کنیکټېدل خو یوه ټلیفون رایه ورکولی سوله، ځکه ډېټا به یوه وه. 100 ټلیفونان یعنې 100 رایې کېدلې، یعنې د یوه ټلیفون څخه کېدلی سي 2-3 ایډیانې وي، خو په هغو 2-3 ایډیانو باندې چا رایه نه سو ورکولی، یوه رایه به استعمالېدله. نو ډېره شفافه وه، په دې کې کومه درغلي کوم خیانت نه کېدی، ډېره شفافه وه. په دې باندې ډېر خوشحاله یم. او په دوم قدم کې خوشحاله په دې یم چې د ترانه ویونکو د کال غوره ترانه ویونکی سولم او په هغې کې دوهم مقام ما خپل کړ. ماته دا ډېر د افتخار ځای دی، ډېر د خوشحالۍ احساس کوم او ډېر زیات خوشحاله یم. او په درېیم قدم کې بیا دا ماته په دې خاطر په زړه پورې ده چې هغه ترانه ویونکي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې دي، غږونه یې تر یوه حده پورې نه رسېږي، هغه د دغه سکون راډیو څخه د ناتوین پلس سیالۍ له طریقه څخه خپرېږي او تر نړۍ پورې رسېږي. غونډه کې نطخوانانو ښکلي ترنمونه او شاعرانو ښکلي شعرونه وویل او د پروګرام بڼه یې نوره هم رنګینه کړل. لاسونه د کرنل به د کرنل په لنګ تړو، پر سر د باجوه اغوندنیه کر ملا یعقوبه. آزاد معلوم دی او غلام معلوم دی، د نړۍ غټ نامرمرا معلوم دی. د نعتویونکو ترمنځ سیالي په 1401 کال کې په لومړي ځل هلمند کې د سکون راډیو له لوري پیل سوې. سږکال د دې سیالیو 4م پړاو و چې ورته 253 تنو نوملیکنه کړې وه او له منځه یې 100 تنه انتخاب سوه او بیا د دغو 100 تنو له منځه 20 کسان انتخاب او د سیالۍ پروسې ته ورداخل سوه. د یادونې وړ ده چې سږکال مولوي ګل احمد حیدري لومړی، سید محمد مینیار دوهم، نقیب الله وحدت دریم او فاروقي هلمندي 4م مقام ګټونکي نطخوانان اعلان سول. خلیل الله ودمل، سکون راډیو.